د حسنا سادات مړینه او د طالبانو پر ضد د لنډغرو او پردیپالو رسنیو تبلیغات. خدا چې حقیقت څه دی نو جزئیات هم دې ویډیو کې را سره ګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره ورځ چې د خورشید تلویزیون پخوانی ویاند د حسنا سادات د مرګ خبر خپور شو نو د مقاومتیانو فیسبوک چلوونکو او د دوی اړوند رسنیو غوغا جوړه کړه چې ګنې طالبان د نوموړي کور باندې چاپه اچولې وه او هغې د طالبانو له ویرې ځان له 4 فوټ څخه لاندې اچولی او مړه شوې ده. که څه هم د دوی ادعا بې بنیاده وه ځکه خلک پوهېږي چې دوی د طالبانو د بدنامۍ لپاره هر کار او هره خبره کوي، خو طالبان بیا هم د حقیقت رسوا کولو لپاره رسنۍ د نوموړي کور ته لېږلي وه او ټول حقیقت بالاخره رسوا شو. پژواک خبري اژانس چې د پیښې ځای څخه راپور نشر کړی په هغه کې د حسنا سادات میړه، مور، پلار او د اپارتمان څوکیدار خپل بیانونه ورکړي چې په دې ډول دي. د نوموړي خاوند داسې وویل: زه د ماما زوی مې او حسنا سادات 3 وړه ناستو، شراب مو څښلي وو. یو پخوانۍ کیسه مو وکړه چې هغه پر حسنا سادات بله ولګېده او په همغه خبرې چیغې او جنجال شروع کړ. حسنا لاړه بالکن ته او چیغې یې ووهلې. ګاونډیانو چې زموږ غږونه یې اورېدلي وو دروازه یې ووهله. زه چې لاړم تر څو دروازه وګورم چې بیرته راغلم نو ماما زوی مې وویل چې نوموړي ځان له بالکن څخه لاندې واچوه. نور نو زه په ځان نه یم ښه پوه شوی. هغه همداراز وویل چې حسنا د اعصابو تکلیف درلود چې څو ځلې مو ډاکټر ته هم وړې وه. بلخوا د نوموړي مور او پلار هم تایید کړه چې هغه عصبي تکلیف او یا په عامه اصطلاح د میرګي مرض درلود چې تر دې مخکې هم څو ځلې ځان په چاړه او ښیښو زخمي کړی و او یو ځل خو یې ان غوښته چې ځان د کور له کړکیو لاندې واچوي خو موږ منع کړه. د هغې مور وایي دا مرض د دوی ارثي دی. د یاد اپارتمان څوکیدار وویل چې شاوخوا د شپې 3 بجې وې چې د اپارتمان مخې ته مې جسد پروت و. بیا مې طالبانو ته زنګ ووهو او راغلل جسد انتقال کړ. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند هم تایید کړه چې د عدلي طب له نتایجو ښکاره شوه چې نوموړي نشهیي مواد کارولي و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.